دا یوه هغه لوبه ده چې تقریبا د افغانستان له تاریخه را شروع ده او الحمدلله دا د موږ نیزه بازانو تر دې دمه ژوندۍ راسېدلې ده په خپل همت او په خپل غیرت. ډېر کمال په اس کې مې چې اس باید سیخ راسي میږوي ته او هم په هغه کې په نیزه باز کې هغه باید د ده ټول نظر او سوچ و فکر باید په میژوي باندې نو کله چې میژوی ووایو بیا یې باید په دې باندې فکر وي چې هلته اس را وګرځوي او څوک خوږ نه کړي خراب یې نه کړي. نو دا اسانه کیل نه ده ډېر سخته کیل ده خو مزه یې خوندور دومره ده چې تر دغه خوندوره لوبه یعنې شخصا ماته نور هېڅ هم خوند نه راکوي. په دولت باندې غږ دا ده چې دغه نیزه بازي ته توجه وکړي او دا لکه دا څنګه ده چې ولس په خپلو مټو په خپل همت ژوندۍ را ساتلې ده نور باید دوی دې ته کوشش وکړي چې دې لوبې ته نور هم وده ورکړي او تر څو په ټولو ولایتو کې دا تقریبا اوس زموږ یو 8 ولایتو کې دا لوبې روانې دي نو باید دا په ټولو ولایتو کې شي ځکه چې دا د افغانانو ډېره خوښېږي. تاسې وګورئ دا اوس خلک راغلي وو ډېر ورته خوشحاله وو نو موږ افغانان بدبختانه چې نورې داسې خوشحالي وي نه لرو دغه دا ولس ښیو چې ځان ته په خپله خوشحالي وي جوړوو او دغه ولس کړېدلي دردېدلي ورځ ته یو ساتیری کړو او د دوی سات راته تېرېږي. وصیب رحمان یم د پکتیکا ولایت راغلی یم نن دې ما د نیزه بازي لوبه وکړه او دواړه مې ووهلې او دا زموږ د پلار او د نیکو لوبه ده او دا ډېر اس ماته خوند راکوي او ډېر ښه شی ده او باید هر څوک په خپل کور کې اس ولري. جای